طالبانو ته د اشرف غني حوصله ختمه شوه. تازه یووالي او امنیتي ځواکونو ته څه امر وکړ؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. وروستیو ورځو کې جګړې نهایت زور اخیستی. طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او لسګونه تنه یې وژلي چې له دې سره د خلکو احساسات او قهر راپارېدلی او له حکومته غواړي چې د وحشت ځواب دې په وحشت ورکړي. تازه نن ماښام ولسمشر غني ملت ته وینا وکړه او داسې ښکارېده چې دې ډلې ته یې نوره حوصله ختمه شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني افغان وسلوالو ځواکونو ته امر کړی چې له دې پی حالات راووځي او د دښمن پر ضد خپل پوځي عملیات یو ځل بیا پیل کړي. ولسمشر غني وویل طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د افغان حکومت او خلکو د غوښتنې برعکس خپل بریدونه او تاوتریخوالی ډېر کړی دی. نوموړي د کابل پر روغتون نننی برید، ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو نننی برید او د تاوتریخوالي نورو پیښو ته په اشارې وویل طالبانو او داعش ډلې په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه افغانان او امنیتي کسان وژلي. ښاغلي غني دا بریدونه جنایت وبلل او د غندنې ترڅنګ یې د وژل شویو او ټپیانو له کورنیو سره غمرازي وکړه. هغه زیاته کړه چې طالبانو له جنګ او افغان وژنې لاس نه دی اخیستی او د پردیو په لمسون یې پر افغانانو او عامه ځایونو بریدونه ډېر کړي. نوموړي وویل د افغانانو د امنیت او د عامه تاسیساتو خوندیتوب او د دښمن د بریدونو مخنیوي لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې له دې پی حالت راووځي او بیرته تعرضي حالت ته ستانه شي. له دې وړاندې حکومت د سولې لپاره د حسن نیت په خاطر تعرضي بریدونه نه کول او یوازې په دفاعي حالات کې و چې بدبختانه ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې پر افغانستان تحمیل شوې جګړه چې د نړۍ علماو هم ناروا بللې باید په اساسي توګه ختمه شي او دایمي او باعزته سوله باید راشي. د په خپله وینا کې پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې روانه جګړه بس کړي او د افغانانو په غوښتنه سولې ته غاړه کیږدي. ولسمشر غني وویل پر سوله ټینګار د افغان حکومت کمزوري نه ده بلکې د افغانانو غوښتنې ته د درناوي په معنا ده. ولسمشر غني د خپلې وینا په پای کې وویل چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت یې د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه امر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.